السلام علیکم ملګرو، جوړ په خیر سات مو ښه ده ملګرو. چا چې د فورمیشن نه استفاده وکړه هغو ښه استفاده وکړه. تاسو کتلی شئ دلته په تېرو څو ساعتونو کې چې پیسې خلکو اضافه کړي، 15,000 اضافه کړي، 2,500 ډالر نقد ورسره یو ځای لاسته راوړي د پروموشن نه. 1000 ډالر اضافه کړي، 50 ډالر یې لاسته راوړي. 1000 ډالر اضافه کړي، 50 ډالر یې لاسته راوړي. 500 اضافه کړي، مثلا 25 ورسره لاسته راوړي که نه. نو دا وګوره دا د پروموشن ګټې دي ورونو. چا چې استفاده یې وکړه نن یې اخري ورځ هم وه. بله ښه خبره دا ده پکښې چې ما ته بونس هم راغلی دی. نو تاسو زما پاس اویلیبل ګورئ 340 ډالره دی که نه. نو اوس به زه بونس هم ترلاسه کړمه الحمدلله چې یو ستر او نړیوال او خورا غټ بزنس او تجارت کې موږ تاسو ګډون لرو او پکښې اشتراک لرو پکښې یو. نو اوس 200 ډالر ما ته بونس راغلی، زه به دا بونس هم واخلم او دغه هم په همدې ګړۍ باندې ویستلی شم. یعنې د ویستلو قابلیت لري، نغدې پیسې دي، لیول بونس. نو دا دی ورونو خپل بونس پروګرام مې خلاص کړ. تاسو وینئ چې ما ته 200 ډالر بونس راغلی دی او زما په ټیم کې ټوله پانګونه 52,830 ډالر ترسره شوې ده. زه په دې بونس به کلیک کوم او دا به ډایرکټ زما د کارت ته جمع کېږي، دغه د اویلیبل ته مې یعنې نغدېږي به ما ته. نو ورونو دغه لیول بونس تاسو دلته کتلی شئ چې له 200 تقریبا دا زما هیډ منیجر لیول ده، شپږم لیول مې ده. 200 ډالر به کمپنۍ نغد راکوي او دا تاسو کتلی شئ تر 1 میلیون ډالر پورې، تر 2 میلیون ډالر پورې د پیسې تاسو لاسته راوړلی شئ. نو دغه غټې او سترې پیسې او ستر تجارت په کوم ځای کې شته، تاسو یې نمونه راښودلی شئ. نو زینوس کې چې ستا زینوس ستر تجارت کې چې ستا، نو ولې د دې څخه استفاده نه کوو، ولې د دې څخه ګټه نه اخلو؟ نو وروڼه هر هغه څوک چې زحمت وباسي، تلاش کوي، کوشش کوي، هغه به نتیجې ګوري او هغه به پیسې ګټي او لاسته به یې راوړي او دغه زرګونه ډالر به لاسته راوړي او د ځان لپاره به یو ښه اقتصاد، یوه ښه سرمایه جوړولی شي. نو تاسو هم کولی شئ که چېرې کار وکړئ، که چېرې زحمت وباسئ، که چېرې ښه ټیمونه تشکیل کړئ. نو پیسې په بریالي ډول باندې ما ته پکیج ترلاسه سو. اوس به دا په اویلیبل کې ګورم زه، تاسو ته هم ښیم. دلته بیا په سټارټس کې وګورو، تاسو کتلی شئ چې 500 ډالر ما یوازې لیول بونس ترلاسه کړی، چې 300 مخکې و، 200 مې اوس ترلاسه کړ. ټوله ګټه چې ما کړې هغه 1012 ډالر ده. نو دا تاسو هم کولی شئ. دلته تاسو کتلی شئ د دوهمې میاشتې په د څلورمې میاشتې په 2م تاریخ باندې لیول بونس 200 ډالر ده ما ترلاسه کړ. دلته تاسو په کارت کې هم کتلی شئ چې وخته 340 خو اوس 243 دا نغدې پیسې دي. دا هم د ایستلو قابلیت لري، هم د بیا پانګونې یا د بیا سرمایه ګذاري کولو. دلته کولی شم دا بیا هم سرمایه ګذاري کوم. ښه وخت، ښه چانس ټولو ته. تاسو هم کولی شئ بهترین تجارت ولرئ او د دې نه ګټه واخلئ او پیسې وګټئ. ښه وخت ټولو ته. الله مو مل شه.